راغلی هر سړي د پېټرولو مسلې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي چې څومره شو ارزان نو دومره ګران میلاوېدل به میلاوېدل به تمام ورځې خلک په پمپونو ګرځېدل به تپوس د چا نه و چې چا څنګه خرڅول به او چې چا به څوک د کم طرف او څنګه لالول به نو ټول خلک په روزګار او ښه مصروف ورځې شپې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي پمپونو کې قطار باندې نمبر ته به ولاړو پلې به ته بېدې دغې سورنور ته به ولاړو څوک دلته څوک بهلته که بهر چېرته ولاړو بلا ګنټې به یې تېرې کړې لیټر ته به ولاړو نو درز دروز به پکې جوړ شو دا جګړې وي غیمې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي پېټرولو له ورستون شوم یو ځلې مازدیګر کې 15 اتیا کسانو رانه وړاندې په نمبر کې ما ویګنې ولاړ یم د نادره په دفتر کې او بلا ګنټې مې تېرې کړې په دغې شور او شر کې نو چې کور ته کله رالم په کم 9 بجې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي خلکو ورپکې به یو بل وو خو لږ وروسته شه یو کس بل له سر په بوتل وو خو لږ وروسته شه شیخ یوې چوکرې په سنګل وو خو لږ وروسته شه او بل شانترو یې په چل وو خو لږ وروسته شه نو چې بالکل جنګولې خلکو ورپکې به یو بل وو خو لږ وروسته شه یو کس بل له سر په بوتل وو خو لږ وروسته شه شیخ یوې چوکرې په سنګل وو خو لږ وروسته شه او غلې شانترو یې په چل وو خو لږ وروسته شه نو چې بالکل جنګولې په هغه پورې اوږې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې او اخري بند چې ولاړو په قطار کې یو سړي ته مې نظر و د ګیرې نه توکړې تور صادر به یې اکثر و واړه به یې سکونډل او ښه په شره برابر و زه نوم نه اخلم خو خلک وایي چې دا به سمندر و نو که چا له و تکلیف انګاره دله خو مزې وي او د چا سره بوتلې او د چا سره ټاپکې